په کال 1988 کې یو درې ورځنی لومړی عالمي پښتو کانفرنس شو. په دغه کانفرنس کې د لیکوالو پوهانو سره سره د ولس بې کچه شرکت دا ثابته کړه چې د دې سیمې خلق په خپل ادب، ثقافت او تاریخ څومره مین دي، او همدا خبره د دویم عالمي پښتو کانفرنس بنیاد جوړ شو. او د لومړي عالمي پښتو کانفرنس نه قریبا 14 کاله پس د نومبر د میاشتې په 3، 4 او 5 تاریخ د پېښور کنشترحال کې د دویم عالمي پښتو کانفرنس بنا وشوه. په دویم او اولني عالمي پښتو کانفرنس کې دا ښکاره فرق و چې په دویم عالمي پښتو کانفرنس کې د حکومت د ثقافتي څانګې مرسته شامله وه. د خیبر رایفلز، فرنټیر سکاوټس او د صوبه سرحد پولیس په ډول او سورنا او په روایتي ګډاګانو درنو مېلمنو ته هرکلی وي. دې کانفرنس ته راغلو ټولو مېلمنو خپل نومونه رجسټر کړ. د کانفرنس شیډول، صدارتي خطبه او شناختي کارونه یې ترلاسه کړ. او دغسې د پښتو ژبې، ادب او په پښتو مینو ادیبانو، شاعرانو سره اوږه په اوږه د اورېدو او د هغوی د خوږو او سپېڅلو خبرو د اورېدو په خیال د خپلې مینې څرګندونه وکړه. د نشترحال په ودانۍ چار چاپېره بهر او دننه د دې عالمي پښتو کانفرنس سره د مینې او مرستې په لړ کې ګڼ تنظیمونو او ادارو د پښتو ژبې د ترقۍ لپاره خپلې رایې د پوسټرو او بینرونو په شکل کې په دیوالونو لګولي. د دې عالمي پښتو کانفرنس د منتظمینو او شرکت کوونکو په مخونو د خوشحالۍ نښې ښکارېدې. ټول د یو بل سره داسې په خبرو لیدلی شو لکه چې د ډېرو مودې راسې د یو بل لیدو ته لیواله. دې کانفرنس لا د دې صوبې د ستر او نومور ادیبانو، شاعرانو او دانشورانو نه علاوه د کویټې، کراچۍ، لاهور او اسلام آباد نه ډېر نامتو شاعران او ادیبان راغلي وو. د نورو ژبو د ادیبانو او شاعرانو نه علاوه د بهر ملکونو نه پښتانه ادیبان او شاعران راغلي وو. په دې موقع ګڼو شاعرانو او ادیبانو ځان سره خپل چاپ کتابونه راوړي وو چې سترو لیکوالو او نقادانو ته ډالۍ کول. د دې نه علاوه د کتابونو، اخبارونو، رسالو او تصویرونو سټالونه لګېدلي چېرته چې په رعایتي نرخونو سړې او نوې فنپارې ترلاسه کېدای شوې. ثقافتي او کلتوري نښو نښانونو علاوه اسلام سره د مینې څرګندونې په ثبوت کې په کاڼو ګټو او خوراکي اجناسو لیکلی شوي د کلمې، قرآني آیاتونو، د الله جل شانه او محمد صلی الله علیه و آله وسلم اسماء مبارکه او قدرتي ناویاته کاڼي د دې کانفرنس یوه برخه وه. پښتو او پښتنو کې د کمپیوټر رواج د انکورو په خیال د کمپیوټر ادارو خپلې کمپیوټرې د دې کانفرنس د ښکلا زیاتولو لپاره رالېږلې وې.